دا کندهار پر فضا د امریکایي ډرونونو ګرځېدو ته غبرګون. مجاهد وایي دا سرغړونه باید ودرول شي. سلامونه درنو لیدونکو، ستړي مشئ. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د کندهار ولایت پر فضا د امریکایي ډرونونو د قتل کېدو ریپورټونو ته غبرګون ښودلی شوی. تېرو ورځو کې یو شمېر کسانو پر خواله رسنیو لیکلي وو چې د کندهار پر فضا ډرونونه ګرځي. کندهار کې د داعش ډلې د وروستي ځانمرګي برید او لوډیرن کرښې وراخوا بلوچستان کې د امنیتي پیښو له کبله د کابل او اسلام آباد ترمنځ ناندریو د دغو بې پلوټ الوتکو په اړه اندېښنې لا ډېرې کړي دي. اوس په افغانستان کې د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تلو نیوز ته ویلي دا الوتکې له شک پرته د امریکا د یو د ځینو نږدې هیوادونو له فضا الوتنه کوي، تېرېږي او افغانستان ته راځي. هغه زیاته کړي چې ټول باید په دې برخه کې خپل مسؤلیتونه درک کړي او دا تیری ودروي. د طالبانو حکومت ویان وایي دوی په وار وار د امریکا لخوا د افغانستان د هوایي حریم په نقضېدو نیوکه کړې ده. د مارچ میاشتې لومړیو کې د طالبانو حکومت کې د پوځ لوی درستیز فصیح الدین فطرت هم ویلي وو چې د افغانستان هوایي حریم تر دې دمه د امریکا په کنټرول کې دی او دا چې وخت ناوخت یې ډرون الوتکې د افغانستان فضا کې ګرځي. هغه زیاته کړې وه بې پلوټه جنګي الوتکې کله ناکله ګزمې کوي او هوایي حریم لا هم د امریکا لخوا اشغال دی. ښایي دا الوتکې د یوه ګاونډي هیواد له خاورې د افغانستان حریم ته راننوځي.